بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د کورولرا دریم کلاس ده. په دې کلاس کې به په الاین اینڈ ډیسټریبیوټ باندې غږیږو چې الاین او ډیسټریبیوټ په کورولرا کې د کوم مقصد لپاره استعمالیږي. خو له دې څخه مخکې به زه خپل ملګرو څخه خواهش کوم چې زما د کوم چینل چې جوړ کړی خاص د افغانانو د پرمختګ په موخه مې جوړ کړی دی، تر څو افغانان باید د نړۍ سره سیال شي او هغوی هم ګټه درس ووایي. صحیح ده. نو په دې خاطر زه غواړم چې د کورولرا په برخه کې افغانانو ته خدمت وکړم. نو زما یوازینی مقصد د افغانانو پرمختګ د صحیح ده د نړۍ سره، تر څو زموږ افغانان هم مقابله وکړی شي، چې مطلب خو دا نه چې مطلب د کومو سافټویرونو د کوم یو ضرور نه ده چې هر یو سافټویر چې کېږي په یوټیوب کې د افغانانو ورونو لخوا، هغه مقصد همدا وي چې مطلب افغانانو لپاره باید خدمت وشي. کنی یو ویډیو جوړول ډیر وخت نیسي، د هغه د ترتیبولو دپاره کافي وخت ضرورت ده. بل تاسو ته معلومه ده چې د افغانان د انټرنټ سره کم بودی لري، نو بیا هم د دې سره سره افغانانو ته یو څه خدمت کولی شي. نو زه هم همدغه د دې له جز څخه یو فرد یم چې د افغانانو دپاره خدمت وکړم. نو دا زموږ د یوټیوب چینل د اوواین کوډ، نو د خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ په ګروپونو کې، په پیجونو کې د فیسبوک له لارې، او همدارنګه د فیسبوک په ګروپونو، د انسټاګرام، همداسې مطلب کوم یو هغه سوشل میډیا اپلیکیشن چې دي په هغه کوم کې چې تاسو مطلب لاسرسی رسیږي، په هماغه اپلیکیشنو کې مطلب زموږ دا چینل ځان سره شیر کوي، تر څو نور افغانان وروڼه هم ترې استفاده وکړي. نو اوواین کوډ په یوټیوب کې سرچ کړئ، زموږ چینل به راشي. که سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ. په دې کې پلی لیسټ وګورئ، د کورولرا دا دریم ویډیو ده، او په دې سره اړخ کې د سی پلس پلس تقریبا 9 ویډیوګانې هم اپلوډ شوي دي. هغه څخه هم چې کوم یو د کمپیوټر ساینس برخه کې غواړي مخکې لاړ شي، د هغه دپاره په سی پلس پلس لنګویج کې کافي کار شوی ده. غواړي زده کړه ترې وکړي، نو یوټیوب له لارې دي ځان تیارې ویډیوګانې ورته اپلوډ شوي دي. صحیح ده. نو راځو نور وخت نه ضایع کوو، کورولرا خلاصوو، په کورولرا کې کار کوو. راځم یو نوی ډاکومنټ خلاصوم. په دې مې کلیک کړه. صحیح. دلته به زه A4 سلیکټ کړم، A4 پیج، A4 مې سلیکټ کړ. صحیح ده. او یو سمپل نیم به ورکړم چې د ور به کوم کلاس نمبر 3. صحیح ده. او دا به په پکسل باندې وښیم، اندازه به په پکسلز باندې شو کړم، او اوکې. صحیح. A4 سایز پیج لیاوټ موږ سره خلاص شو. صحیح ده. نو راځو اوس سمپلی نو راځم اوس څه کوم، یو شیپ اخلم. نارملی زه یو شیپ سلیکټ کوم. راځم یو شیپ اخلم، سمپلی یو شیپ ډرا کوم. ډرا کولو طریقه به د تېرو 2 ویډیوګانو کې شوې ده. صحیح ده. نو دې ته زه نارملی رنګ ورکوم. سور رنګ مې ورکړ. راځم اوس څه کوم، object selected object. راځو نو موږ سره په دې الاین او ډیسټریبیوټ کې موږ سره شپږ شکل دي. که د فکرې تاسو ته پته ده، نو چې نو څه ده، موږ سره یو هاریزنټلی الاینمنټ ده، او بل موږ سره ورټیکلی ده. د هاریزنټلی دپاره خپل خصوصیات دي، او ورټیکل دپاره خپل، مطلب افقي دپاره خپل دي، او عمودي دپاره خپل. مطلب دا هغه شکلونو دپاره استعمالیږي چې کله موږ سره یو شکل څه وسي، مطلب یو 2-3 شکله، مطلب یو 2. نارملی تاسو ته پته ولګېده چې مطلب دغه ما د کاپي پیسټ څنګه وکړه. نو دا داسې کېږي چې مطلب ته یو که غواړې د یو شکل کاپي وباسې. صحیح ده. نو راځم څه کوم، داسې راواخله دا شکل کلیک ونیسه، مطلب په چغ ونیسه، په لیفټ بټن د ماوس سره راځه سره ډرګ کړه، ار دی که چې پرېږدې. دا د پرېږدو دپاره د
ماوس بټن لیفت بټن دې پریس نیولې نو راسته بټن سره یو ځای ووهه یو ځای نو دې کې به څه شي یو کاپي به شي صحیح د دې شکل کاپي راوځي نو زه غواړم چې 2-3 دانې کومه نو یو دفعه ما کاپي کړی د تکرار دپاره کنټرول بټن پریس نیسم آر بټن وهم تر څو کاپیانې وځي نو تاسو وګوره هماغه کاپیانې خو ووتي د مخکې نه خو صرف هغه د عمل تکرار دپاره دې ته وایي راوند صحیح ده راوند پروسس مې پې فنکشن مې پې عملي کړه چې یو دفعه یو کار وکړي د کار تکرار دپاره بیا کنټرول آر استعمالیږي صحیح ده یا مطلب که چېرته په همداسې شکل ګوره تاسو ته زه بیا هم لکه دغه دوه شکله ما رنګ مې ورته تبدیل کړه او داسې مې څه کړه زه وایم چې داسې افقي څه وکړمه کاپي پیسټ یې کړمه نو د دې لپاره نو تاسو ته ګورئ چې زه دلته که چېرته زه دا ماوس ما شکل سلیکټ کړي دي دواړه شکلونه ما سلیکټ کړي دي نو دا زه مستقیم د دې شکلونو سره موازي نه ځي نو که ګورئ خوځي که چېرته زه کنټرول پریس ونیسم بیا یو هغه کوم نو ګورئ نه خوځېږي نو مستقیمه موازي د دې شکل سره د دې شکلونو سره ځي نو زه راځم دلته یو کنټرول مې پریس نیولی ده سوري په ماوس کې چپ بټنه مې د ماوس په چغه نیولې راسته ورسره یو ځای کلیک کوم او کنټرول مې هم نیولی نو چې دا زه پرېږدم نو څه وشول نو هغه دوه شکلونه دلته څه شول کاپي شوه نو زه وایم چې دا دوه نور مې دلته د چپ لاسته په کار دي نو کنټرول آر وهم چې دا مطلب دا کاپي کول او دا کم طرف ته چې دا شکلونه ما پیسټ کړي دي په همدغه طرف چپ لاسته مطلب دې طرف ته به هم راته همدغه عمل تکرار کا نو کنټرول آر وه یو ځل مې ووهه دوه کاپیانې ویستلې مطلب که چېرته زه بیا کنټرول آر وهم نو بیا دوه دانې کاپیانې ویستې بېرته کنټرول شیفټ زیډ وهم چې مطلب بېرته اول حالت ته راشه کنټرول زیډ سوري همدغونه مې بس دي صحیح ده یو کاپي بس ده ښه نو راځو اوس خو تاسو ته معلومه ده چې دا موږ سره څه دي الاین دي خو راځم اوس داسې الاینمنټ کومه چې زه یو شکل د بل شکل په داخل کې الاینمنټ کومه د یو شکل د بل شکل په داخل کې الاین کومه اوس دغه شکل دا لږ سایز زیاتومه صحیح ده دې ته رنګ بدلوم سور مې ورکړه دغه شین رنګ راخلمه څه کومه دې ته الاین کومه نو اول موږ سره چې ده سلیکټډ آبجیکټ سلیکټډ آبجیکټ چې ته وایي چې مطلب یو شکل د بل شکل په داخل کې د الاین کولو دپاره سلیکټډ آبجیکټ استعمالیږي لکه څنګه راځم ما څه کوم دغه شین رنګ دا به یو دغه یو به ډیلیټ کړم دا یو بس ده دغه شکل زه راخلم د دې شکل په داخل کې الاینمنټ کومه الاین څه مطلب چې مطلب دغه شکل راوړم مطلب یې زه غواړم دلته صحیح دقیق څوکه په څوکه یې الاین کومه صحیح ده چې دا شکل د دې په شکل په داخل کې څوکه په څوکه الاین شي زما دا په کار ده صحیح داسې کومه او یا مطلب د راسته لاس لاندې کونج ته زما دا شکل په کار دی یا بره کونج ته یا چپ لاس لاندې صحیح ده دې اړخ ته مې وکړه نو څنګه کوم که داسې هم کولی شم چې دا شکل راواخلم دلته یې پرېږدم نو داسې دقیق به نه شي که داسې هغه کومه ښه به یې باره زوم کوم او دا طریقه به ترسره کوم نو چونکې یو دفعه دا زه څه وکړم آوټلاین پې نن کړم لرې کړم نو بیا ډېره سخته کېږي چې زه یو دقیقه توګه باندې کوم نو بیا ډېر مشکل جوړېږي د دې د اسانتیا په خاطر موږ د الاینمنټ نه او ډسټریبیوټ څخه کار اخلو نو راځو څه کوو اول د الاین ګورې الاین موږ سره څومره هغه لري فنکشن لري خپلې نو کمانډونه لري دا د الاین طبقه ده او دا لاندې چې کوم ده د ډسټریبیوټ طبقه ده صحیح ده او دا لاندې بله چې ده دا ټکس مربوط کېږي نو راځو د دغه نه شروع کوو راځو اول دا شکل ما سلیکټ نارملي دا شکل د دې په داخل کې الاین کوم نو مطلب اول دا به کم شکل چې ته د کم شکل په داخل کې الاین کوي نو اول هغه کوم شکل چې الاین کوي هغه به سلیکټ کوي نو دا الریډي دا سلیکټ ده صحیح ده ګوره دا سلیکټ نو د دې شکل په داخل کې چې الاین کوم نو بیا شیفټ به کیبورډ کې پریس نیسي په هماغه شکل به کلیک کوي چې کوم شکل په داخل کې الاین کوي نو زه سور ته الاین کوم نو
په دې مې کلیک کړ نو دواړه شکلونه څه شو سلیکټ شوه او دلته موږ سره سلیکټډ آبجیکټ انتخاب ده راځم څه کومه دا الاین کومه اول څه کومه عمودي افقي الاین کومه اول افقي نو زه راځم افقي څه شه الاین شه افقي موږ سره الاین شه دلته موږ سره دا پیج ایج لګ انتخاب شو نو دلته پیج هغه مې که سلیکټډ آبجیکټ مې که نو دلته موږ سره څه شه هوریزنټلی موږ سره الاین شه نو راځم ما اوس څه کومه لیفت سایډ ته غواړم ما لیفت سایډ ته ویلو کنه نو بیا همداس یو د په سلیکټ بیا شفت نیسم د سور ته کلیک کوم چې سور ته الاین کړم نو لیفت سایډ مې کلیک نو تاسو معلومه شو چې لیفت سایډ موږ سره څه شه الاین شه خو چونکې موږ سره زما دا کونج په کار ده صحیح ده دې کونج ته زه الاین کوم نو راځم دلته څه کوم یو دفعه دا زه څه کوم ورټیکلی الاین کوم چې ورټیکلی الاین شکل دلته راغی نو زما اوس بره په کار ده د بره دپاره اړتیا دلته دواړه سلیکټ دي نو راځم دلته ټاپ وهم چې ټاپ وهم دا به بره ځي که نه دې کونج ته نو زه راځم دا یو دفعه ټاپ کوم نو تاسو ولیدل چې دغه شکل مستقیمه د دې سور شکل په کونج کې څه شه الاین شه همدارنګه اوس مې په کار ده څه وکړم راسته لاسته الاین کوم اوس دلته مې په کار نه ده راسته لاسته دې اړخ ته زما په کار ده نو بیا هم تیار سلیکټ دي خو بیا یو دفعه بیا سر نه سلیکشن درته کوم نو یو دفعه کم شکل الاین کوم د شین سلیکشن کم شکل کې الاین کوم په داخل کې د سور شکل نو شپ پریس او په سور شکل باندې کلیک کوم چې اندې ته الاین کوم نو کلیک مې وکړ بیا دواړه سلیکټ شول صحیح ده نو مخکې د چپ لاس ته اوس راسته لاسته الاین کوم نو تاسو وګورئ چې دلته لیکي الاین رایټ مطلب راسته لاسته الاین کړه نو تاسو وکړئ راسته لاسته الاین او دلته یو ګورئ یو کرښه هم جوړیږي صحیح ده صحیح دقیق الاینمنټ ده ښه راځم زه کوم باټم ته لاندې برخې ته دې شکل دې ځای ته زما په کار دې کونج ته راځم باټم سلیکټ کوم نو تاسو وکړئ چې نو څه ده الاین باټم نو لاندې باټم ته الاین شه زه وایم چې نه دلته مې په کار نه ده لیفت سایډ ته مې په کار ده باټم لیفت مطلب لاندې چپ لاس ته نو لاندې چپ لاس ته موږ سره په کار د اول څه کوو دلته راځو ډایرکټ څه کوو الاین لیفت نو تاسو وکړئ چې دا شکل چېرته راغی لیفت سایډ ته راغی ښه نو بیا زه وایم چې نه راځم څه کوم سینټر دغه ځای ته زما په کار ده صحیح ده نو دا په دې خاطر زه کوم څه چې ورټیکلی الاین کوم یو د په ورټیکل الاین کوم بیا هوریزنټلی نو مرکز ته راغی د مرکز لپاره بیا مرکز چې راغی زوم د لاندې برخې ته په کار ده نو نارمالي باټم کلیک کوم چې لاندې راشي نو دلته زه ګوره دغه لاندنۍ برخه باټم کلیک کوم نو تاسو وکړئ چې مرکز چېرته راغی د لیفټ او رایټ مابین کې راغی دلته زما په کار نو زه وایم چې سینټر کې په کار ده بیا څه کومه هوریزنټلی او ورټیکلی دلته الاین شوی ده بیا راځم پورته یې کومه چې تر څو څه شي ټاپ ته لاړ شي نو که ټاپ ته لاړ شي دلته بره ځي نو نارملي زه یو وارې هوریزنټل الاین کوم بیا ورټیکل نو چې ورټیکل الاین کوم نو د مستقیمه د دې شکل په مابین کې الاین شه صحیح ده نو دا موږ سره د آبجیکټ مربوط خبرې وې صحیح ده چې دا په دې شپږ واړه کونجونو کې تقریبا شپږ واړه راځي چې یو دوه درې تقریبا شپږ کونجه راځي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته مرکز سره نهه برخو کې موږ الاینمنټ وکړو یو د په دې ټاپ ته یې مو کومه چې تر څو ټاپ یې راشي نو تاسو وکړئ ټاپ ته موږ الاین کړ ښه نو د یو دقیقه الاینمنټ دا څوکه په څوکه کونه وه چې موږ ترسره کړه اوس راځو بلې برخې ته چې هغه د پیج ایج مطلب د پیج اړخ د پیج اړخونه پیج کوم دا خو موږ سره څه دا موږ سره یو شکل نو دا شکلونه به زه دې خوا کومه صحیح ده دې برخې ته پیج که نه پیج موږ A4 سلیکټ کړی و که نه د A4 مطابق دا خو شکل و آبجیکټ و ګوره په کورلډرا کې هر شکل ته آبجیکټ ویل کېږي صحیح ده نو دلته ګوره آبجیکټ سلیکشن موږ کړی ده اوس نو راځو اوس دغه پیج ته الاین کوو پیج ته دا به زه یو دفعه ډیلیټ کړم او دا به لږ رازوم کړم صحیح ده لږ به یې څه کړم زوم کړم اوس راځم دلته په دې په داخل کې الاینمنټ کوم صحیح ده چې زه وایم دا شکل مې د دې
بره د پیج ګوره دلته هېڅ هم نشته ده، یو پیج خو ده که نه، یو پرنټ ایریا خو ده. زه وایم دا دلته الاین که. نو زه راځم دلته پیج سلیکټ کوم. صحیح ده، دلته مې سلیکټ وهلی ده خو د پیج مربوط. راځم دلته څه کوم، هاریزنټلي الاین کوم. نو تاسو وکته چې هاریزنټلي الاین شه. ګورئ الاینمنټ څه شته وایي، الاینمنټ چې دا موږ سره یو دقیقه څوکه په څوکه کونه ده، چې مطلب یو شکل د بل شکل په کوم اړخ کې موږ الاین کوو. صحیح ده. نو په دغه خاطر موږ کولی شو چې یو اسانه په طریقه باندې یو شکل د بل شکل په اړخونو کې برابر کو. نو ما هاریزنټلي الاین کو، ورټیکلی هم الاین کوم. نو ورټیکلی هم الاین شه د پیج په داخل کې. نو دا سایز به زه لږ کم کومه د دې شکل بیا به بهر وباسم. صحیح ده. نو تاسو ګورئ اول راځم یو دانه لاین راخلم. د لاین د ډیزاین دپاره لاین د استفاده کوئ، لاین ډېر اسانه طریقه باندې ډیزاین کېږي. نو راځم دغلته ګوره د دې رولر نه دی، رولر خطکش چې کوم ورته وایي، د دې نه زه یو لاین راخلم. ګوره لاین راخلم سره اسانه طریقه باندې تاسو یو لاین راخستی شئ چې د صحیح دقیقه ډیزاینینګ دپاره. زه دلته په دې ګوره برینی دغه کوم یو چې موږ سره د هاریزنټل رولر د مطلب د افقي دا دې باندې د ماوس لیفټ بټن پریس نیسم او دا لاندې لږ راکش کوم، دلته یې پرېږدم. صحیح ده، دلته یې پرېږدم. خو زه دا څه کوم، هاریزنټلي الاین کوم. صحیح ده. صحیح ده، هاریزنټلي او بل راخلم یو ورټیکلی عمودي یو لاین راخلم. صحیح ده. صحیح ده، یو د په دا شکل راوړم. دلته څه کوم، هاریزنټل او ورټیکل الاین کوم. صحیح ده. نو دا شکل راخلم، دلته مستقیمه دلته سره برابروم او دا چې دا دې سره مرکز کې برابروم. تاسو ته اوس معلومیږي. ښه، راځم اوس موږ د پیج ایج سلیکټ کړی ده. اوس راځم دا د اړخونو کې د پیج په اړخونو کې دې اړخ ته دې اړخ ته او دې اړخ ته د څلور کنجونو کې دا برابرو. نو دلته چونکې دا ما بیرون وویسته، دلته شکل د پرنټ ایریا څخه بهر ده، نو دلته مې پیج ایج انتخاب کړی ده. زه راځم څه کوم، لیفټ سایډ ته الاین کوم. نو تاسو وګورئ چې د دې شکل چپه برخه، لیفټ سایډ برخه د دې پیج سره بیخي څوکه په څوکه راغی. صحیح ده. نو زه ټاپ ته الاین کوم، کونج ته الاین کوم، برابروم. نو دلته نارملی به ټاپ سلیکټ کوم. صحیح ده، ټاپ ګوره دلته راغی. بیا همداسې زه وایم باټم ته، لاندې برخې دلته به راشي. صحیح ده، دلته راغی. او زه وایم رسلس ته دې راشي، نو دلته راغی. صحیح ده. نو زه وایم چې سینټر ته دې راولم راشي. نو تاسو وګورئ سینټر ته راغی، بېرته ټاپ کوم. صحیح ده، بره ټاپ د ټاپ. صحیح ده. او یو ورټیکلی الاین کوم چې مرکز ته هم راشي. نو تاسو وکتل چې دغه یو شکل د دې پرنټ ایریا په داخل کې موږ څو ځایه الاین کړه. نو همدارنګه اوس تاسو سوال په ذهن کې ونګرځي چې مطلب د دې او د دې ترمنځ فرق څه و. دا ګوره آبجیکټ و، آبجیکټ مطلب یو شکل د بل شکل په داخل کې. صحیح ده، لکه یو دا شکل شه او دا به یو بل لږ څه راغټ کړم، دلته به رنګ سور ورکړم. نو دا آبجیکټ د دې آبجیکټ په داخل کې د دې آپشن په ترو موږ الاین کوو، او د دې آپشن په ترو باندې موږ دا شکل د دې پرنټ ایریا په داخل کې موږ الاینمنټ کوو. ګورئ چې مطلب فرق باید ستاسو په ذهن کې اوسي. دا کوم الاینمنټ چې موږ دلته وکړه هغه د دې په بنیاد سره د دې کمانډونو په ترو د دې پیج د دې ورقې په داخل کې موږ الاینمنټ وکړه. صحیح ده. او په دې په ترو باندې دا شکل د دې آبجیکټ په شکل په داخل کې موږ الاینمنټ وکړو. ګوره فرق باید تاسو وپېژنئ. صحیح ده. راځم څه کوم، دا بېرته ډیلیټ کوم. بل دا موږ سره څه ده، پیج سینټر ده. پیج سینټر لکه څنګه چې اوس دغه پیج سینټر ده. زه راځم څه وکړه، زه وایم چې دغه شکل چې دا څه وکړه، د پیج په سینټر کې رایټ سایډ ته الاین کړه. نو د پیج سینټر مې تیار انتخاب ده، شکل تیار د ورقې په داخل کې ده. صحیح ده، د پرنټ ایریا په داخل کې ده. دلته څه کوم، راسته لاسته الاین کوم. نو رایټ الاین. نو دا رایټ الاین څنګه عکس ما راسته لاس ته انتقال او چپ لاس راغی. د دې الاینمنټ مطلب دا ده چې مطلب د دغه شکل راسته برخه، دغه راسته برخه دا برخه الاین کا. صحیح ده. ګوري مستقیم دې سره الاین کا.
نو شکل اخوا بوته ځکه چې د شکل راسته لاس چې و دې طرف ته و که نه دلته و دا برخه ده که نه دا برخه چې الاین کوي د مرکز سره نو زه ما څه وکړه دلته څه وکړه رایټ سایډ مې الاین کړه اوس وایم چې زه څه وکړه راته لیفټ سایډ ته الاین کړه ګوره دا الاینمنټ چې دا د دې صرف دغلته صرف په دغه کونج کې د مرکز کې په دغه مرکز کې دا بدلیږي را بدلیږي ګوره دا دلته په دې د پیج بر اړخونو کې نه بدلیږي صحیح ده دا چې و د یو شکل په بل شکل په داخل کې او دا چې موږ سره کوم و د پیج په بره کونج صحیح ده بره کونجونو لاندې کونجونو کې اړخونو کې او دا بل دریم چې دا د پیج په سنټر کې صحیح ده الاینمنټ دپاره استعمالیږي نو په دې خاطر ته دا شپ راواخسته ښه نو دا څه بل راځم څه وکړم زه ورته یم ټاپ الاین کا د ټاپ الاین کولو دپاره ګوره دا شکل لاندې راغه خو دی بره و که نه ګوره کنټرول زیډ که زه ووهمه د شکل بره برخه موږ سره کومې و ده دا برخه ده که نه دا کرښه ده دا صحیح ده دا طبقه ده زه چې وایم دا ټاپ الاین کړم دا شکل به لاندې راځي دې کرښې سره به الاین کېږي دا څوکه صحیح ده ګوره چې زه ټاپ الاین ووهم نو دا شکل د دې شکل سره د دې کرښې سره مستقیم راغی صحیح ده نو زه ورته یم چې بیا څه وکړه لیفټ الاین کا لیفټ مطلب دا برخه د دې کرښې سره الاین کا نو زه چې لیفټ ووهمه نو شکل به دې طرف ته راوړي دا کرښه به د دې کرښې سره څه شي الاین شي نو تاسو وکتل چې دا کرښه د دې کرښې سره څه شي مستقیم شو او اوس راځم څه کوم زه ورته یم چې دغه کرښه لاندې باټم الاین کا صحیح ده نو چې زه باټم الاین کړم دا شکل به بره لاړ شي دا لاندې به طبقه د دې شکل د دې خط سره به مستقیم راشي نو زه راځم څه کوم باټم الاین کوم نو تاسو وکتل چې عکس بره شکل بره لاړه خو دا الاینمنټ صحیح شه زه یم اوس مرکز کې الاین کا صحیح ده نارمل یا هاریزنټل لیور الاین کوم صحیح ده او یو دفعه ورټیکل چې مابین کې راشي نو دا یو موږ سره څه دا موږ سره څه ورته وایي پیج ایج صحیح ده سوري پیج سنټر پیج ایج دا موږ سره صحیح ده که نه پیج خو دې اړخونو ته ویل کېږي ښه اوس بل لازم موږ سره بل چې ده موږ سره ګریډ الاینډ د ګریډونو مابین کې الاین که دا شکل څنګه الاین کوو تر اوسه موږ سره په دې ایریا کې موږ سره ګریډ نشته ده ګریډ چې ته ویل کېږي زر ته نارمل ته به راشي ویو کې بل ته راشي ګریډ ته او په ګریډ کې ډاکومنټ ګریډ دا به چې سلیکټ کړي نو داسې ګورې داسې یو ګراف پیپر غوندې یو هغه راځي صحیح ده د ګراف پیپر ته ګریډ وایي نو راځو اوس الاینمنټ کوو دغه شکل د دې ګراف پیپر په داخل کې الاینمنټ کوو ګوره دا څنګه دا شکل به زه لږ وړوکی کړم داسې نارمل به یې کړم وړوکی او دا به لږ رازوم کړم صحیح ده تاسو چې دقیق معلوم شي او دې ځای نه به دا ویو به انهانس کړم صحیح ده چې دقیق وښکاري نو تاسو اوس ګورئ چې دا شکل کومه سي الاینمنټ کېږي دقیق فرق چیرته لیدل کېږي دا به لږ نور هم وړوکی کړم صحیح ده لږ نور به یې وړوکی کړم چې د دې یوې خانې هغه شي ګوره کروړک یو ګټه دا ده یو تر ټولو پرمختللی کمانډ یې هغه یې دا ده چې مطلب ډېر زیات په دقیق اندازه زومینګ کېږي ګوره که زه دا زوم اوټ کړم ګوره ډېر وړوکی دا شکل ګورئ چې نه ښکاري ګورئ او که چېرې داسې زه سلیکشن وکړم شکل دلته شته خو نه ښکاري خو دا چې زه لږ رازوم کړم دا شکل تاسو ګورئ چې زه دا لږ رازوم کړم صحیح ده نو اوس هغه شه نو دا دلته کلیک کوم او دلته ګریډ باندې الاین کوم نو ګریډ مې سلیکټ کړ اوس راځم بیا الاین کوم زه ورته وایم چې د شکل دغه چپ لاس برخه دی نه ده دا لیکه د دې لیکې سره الاین شي نو صحیح ده چونکې دا سلیکټ کړه لیفټ سایډ الاین دا چونکې لږ شیپ وړوکی ده لږ به یې زه کټ کړم نو زه وایم چې لیفټ سایډ الاین نو چونکې موږ سره لیفټ سایډ یې ولې هارزنټل او ورټیکل الاینمنټ یې کړمه ښه بل زه ورته یم چې څه وکړه ټاپ الاین کړه نو دا کرښې سره دا مستقیمه برخه یې څه شوه الاین شوه زه وایم چې اوس یې رایټ سایډ الاین کړه او بل موږ سره چې ده باټم الاین لاندې برخه یې الاین کړه ټاپ الاین کړه بره برخه یې الاین شوه صحیح ده او بل موږ سره لیفټ الاین ده صحیح ده لیفټ برخه یې موږ سره الاین شوله او بل موږ سره
رایټ سایډ سوري لیفټ سایډ الاین کا. نو مطلب د یو دقیقه د ګراف پیپر مطابق موږ سره یو الاینمنت ده چې مطلب ما چې زه اوس کله ورته ووایم چې دا لیفټ سایډ د دې کرښې سره الاین کړو نارملی لیفټ به سلیکټ شي، هاریزنټل او ورټیکل برخه موږ سره سلیکټ ده، خو چونکې موږ سره چپ لاس برخه الاین شوې نه ده چې زه په دې کلیک کوم نو دا څوکه د دې کرښې سره څه شوه الاین شوله. نو دا یې موږ سره یو نارملی ګریډ ویو سره الاینمنټ ده. نو دا داسې دونه خاص نه استعمالیږي. یا بل داسې شکل به زه لیټ کړم، بېرته به زوم اوټ شم، صحیح ده. پرنټ ایریا ته به راشم، لږ به یې بېرته را زوم کړم، صحیح ده. کیبورډ کې زیډ بټن پرس کړه، لږ به الاین هغه کړم، را زوم کړم، صحیح ده. او دې ځای نه به ویو نه ګریډ نه به دا چک لرې کړم چې بېرته صفحه ورقه شي. دا شکل دې ځای نه به زه ختم کړم، دا به وړوکی کړم، دې کونج نه به لږ راونیسم، داسې به لږ وړوکی کړم او دا رنګ به ورته ورکړم. بل موږ سره چې ده سپیسیفاید پوینټ، نو مطلب یو مشخص نقطې ته الاینمنټ دا څنګه کېږي. نو راځو دا د دې لپاره هم یو څو شکلونه اخلو. یو شکل دا شه، د دې کاپي دپاره په ماوس باندې لب بټن پرس او دلته هر ځای کې چې پرېږدې د هغه سره به دا راسته بټن یو ځای وهي تر څو کاپي وشي، صحیح ده. دلته به یو کاپي اخلم، یو کاپي دلته اخلم، صحیح ده. دا به د دې سایز به لږ زیات کړم، د دې سایز به لږ زیات کړم، د دې ته به رنګ ورکړم، دې ځای نه رنګ هم ورکوئ چې دا اول دا هاریزنټل کوم رولر چې هغه چې ده کلر پینل، دا هغه رنګونه چې مخکې موږ استعمال کړي دي، صحیح ده. او دا چې ده هغه ده کلر پینل ده ورټیکل، دا چې مطلب دې ځای نه اولني رنګونه چې کوم ورکوي یا دلته استعمال شوي رنګونه او دلته نوي رنګونه دي، صحیح ده. نو راځم دې ته یو رنګ ورکوم، ګوره چې زه به دې خړ رنګ دلته کلیک کړم، دلته به دا رنګ دلته راشي، مطلب دغه رنګ استعمال شي. چې زه هغه کلیک کړم ګورې دلته راغی، مطلب دغه رنګ استعمال شوی ده دلته، صحیح ده. بل راځم دا چې کوم یو دا نور نه ښکارېدي چې مخکې شکلونه ته موږ ورکړي دي خو هغوی ته موږ ډیلیټ کړي ځکه دا رنګونه یې پاتې شو، هغه شکلونه یې نشته ده. بل دې ته رنګ ورکوم شین، صحیح ده. دا درې رنګونه شو. دغه رنګونو کې شکلونو کې زه دغه درې واړه سلیکټ کوم، ګوره ټول سلیکټ کوم. ټول سلیکټ کولو دپاره د بهر نه ګوره د بهر نه داسې پر اډر کا داسې ماوس ډریګ مې پرې خوشي که، نو دلته څه دا اوس ګروپ کوم، د ګروپ دپاره راځم یو شکل د بل شکل سره چې مطلب یو ځای موف شي، یو ځای د انتقالولو دپاره موږ ګروپ نه کار اخلو. ګروپ څنګه کېږي ګوره نارملي کوم ګروپونه کوم شکلونه یو ځای کوي. ګروپ مطلب یو مجموعه ترې جوړوي. زه وایم دا درې واړه خپلو کې یو ګروپ که چې مطلب ګوره که چېرته زه دا ګورې نارملي دا ډریګ کېږي خو دلته یو سلیکشن پې شوی ده، که چېرته زه بیرون کلیک کړم او بیا دوی باندې کړم نو ختم شو، دا ځان ته دا ځان ته دا اوسه پورې ګروپ نه دي. ګورئ که زه انتقالوم دا انتقالېږي او که دا انتقالوم دا انتقالېږي. زه ورته وایم چې نه په عین وخت کې درې واړه انتقال شه، درې واړه انتقال دپاره ګروپ نه کار اخلو. درې واړه مې سلیکټ کړه، دلته نارمل ده وړوکی بټن ګورې دې باندې به کلیک کړي، ګورې ګروپ آبجیکټ کنټرول جي شارټکټ یې کنټرول جي ده، په دې باندې کلیک نو تاسو وکتل چې د څه شي ګروپ شي. یا بېرته کنټرول زیډ دې باندې اوسه پورې ګروپ نه دي شوي ځکه بېرته مې ګروپ ته ختم کړه. زه راځم دلته رایټ څه کوم ماوس رایټ کلیک پې کوم، دلته یو آپشن ده موږ سره څه ده ګروپ نارملي ګروپ دلته راغی ګورې کنټرول جي شارټکټ ده، دلته ګروپ مې پې سلیکټ اوس ګروپ ښه خبره زموږ دلته وه. نو راځو څه کوو دا شکل یو مشخص شکل ګوره که زه چېرته دا الاین کړمه مطلب شف په چک ونیسم په دې مې ورې کلک کړی شف په چک ونیسم دا ټول سلیکټ شو که نه ځکه دا درې واړه ګروپ ول. که چېرته زه اوس دا هاریزنټل الاین کړم او یا ورټیکل الاین کړم نو کوم تاثیر پې ونه غورځېده. سوري موږ دا یو د پنځه کړو هاریزنټل او ورټیکل، نو دا د دغه درې شکلونو په مابین کې راغی، صحیح ده. نو زه ورته وایم نه دا شکل صرف د دغه سور په مابین کې راوله، مخکې خو د درې واړو مابین کې ځکه دا درې واړه یو ځای دي، د یو ځای رنګونو شکلونو په منځ کې دا راغی. زه وایم نه یو مشخص ورته ښیم چې دغه سور
رنګ شکل په منځ کې دا الاین شي. صحیح ده. زه وایم دا شکل دی د دې سور رنګ په مرکز کې راشي، داسې خاصه توګه درته وایم. صحیح ده. نو راځم ما څه کومه یو وارې کنټرول هم وهمه. صحیح ده. کنټرول هم د دې لپاره استعمالیږي چې مطلب د ټولو شکلونو د پاسه راشي بیا وښکاري. ښه راځم ما څه کوم دا د دې شکل په مابین کې راولم. یو وارې راځم که دې باندې زه کلیک کړم ټول انتخابېږي. زه وایم سور کلیک کړم، ګوره دا انتخابېږي. زه وایم دا خو نیست بدلون نه راځي، مشخص شکل نه په نښه کېږي سره کېږي. د دې مشخصوالي دپاره څه وکړه، کنټرول په چیک ونیسه، په کوم شکل چې ته سلیکټ کړې هماغه باندې کې کلیک کړه. صحیح ده. نو تاسو وکتئ داسې یوازې دا سلیکټ شي، ګروپ دی خو صرف دا سلیکټ شه. نو راشه څه وکړه دلته د دې دپاره دلته به یو اندازه ګیري کوئ چې ایکس او وای ویلیو به اخلئ. صحیح ده. ایکس د عمودي اندازه ګیري به اخلئ او د وای دپاره هاریزنټل افقي. نو راځم د دې شکل افقي ایکس راخلمه، دې ځای نه کاپي کنټرول سی او راځم دلته څه کومه پیسټ کومه کنټرول وي. صحیح ده. اوس همداسې وای برخه هم راخلمه کنټرول سی، راځم او دلته یې پیسټ کومه کنټرول وي. صحیح ده. او بیا بیرون یو کلیک کومه. صحیح ده. او بیا راځم دا شکل د دلته الاینمنټ کومه. دا ګوره دا پکې یو ضروري ده خبر ده چې دا به آن ساتئ. ګورې دا اوس آن شه، که چېرته دې باندې کلیک کړم ګوره آف آن، د دې سره به دا تیار آن ساتئ. صحیح ده. اوس نارملی دا ما سلیکټ کړی، ګورئ دلته دا د دې پوینټر دا شکل هم بدل شه. صحیح ده. اوس نارملی راځم څه کومه هاریزنټل الاین. صحیح ده. او همداسې ورټیکل. نو چونکې دلته موږ سره د خپل هغه د کوم شکل د دې له وجې موږ سره ونه شي ځکه چې دلته دا سلیکټ نه ده. نارملی کوم شکل چې ده ګوره کنټرول زیډ، که چېرته زه دغه څه وکړمه دا په چغ نه کړمه او صحیح ده که نه آن ونه ساتم او دې باندې هاریزنټل یو دفعه دا دې نه لرې کړم، نو ګوره د آن نه ده هاریزنټل او ورټیکل مخکې موږ تیار عملي کړی ده دلته راځي. نو دلته موږ سره الاین شي. صحیح ده. او زه اوس ورته وایم چې دغه شکل یې دلته الاین شي خاص د دې. که چېرته زه د ګوره دا ګروپ راسله بوځم نو دلته دا شکل ورسره پاتې شوی، دا خو ګروپ نه ده، صرف الاینمنټ یې موږ کړی که نه، یو مشخص شکل ته ټو د پوینټ. اوس زه ورته وایم چې دغه شکل دی د دې شین شکل په داخل کې د الاین شي. نو نارملی راځم بیا څه کوم کنټرول پرس کومه، پرس نیسم په ما شکل کلیک کومه، دا پیره د دې شکل د ایکس قیمت راخلمه او دلته د ایکس په قیمت باندې دلته پیسټ کومه کنټرول وی، بیا همداسې د وای قیمت راخلمه کنټرول سی کاپي او دلته پیسټ کنټرول وی. صحیح ده. بیا بیرون یو کلیک کومه، راځم دا شکل راخلمه او دا به یو دفعه څه کومه فعاله ساتمه. راځم څه کومه هماغه نقطو مطابق زه څه کومه یو وارې هاریزنټل الاین، بیا څه کومه ورټیکلی. نو ډایرکټ څه شه د دې شکل په مرکز کې راغی. دې ته وایي ټو د آبجیکټ سپیسیفاید باندې یو مشخص پوینټ ته الاینمنټ کول. بل موږ سره ده لاندې برخه ډسټریبیوټ ده. ډسټریبیوټ مطلب تقسیم کول، یو مطلب په صحیح توګه تقسیمونه ډسټریبیوټ که نه. نو راځم ډسټریبیوټ دپاره دا شکلونه لرې کوم، نور شکلونه اخلمه. صحیح ده. داسې واړه شکلونه اخلمه، شفټ په چغ نیسم چې صحیح کنټرول. ګوره شکل د تا ته په تېره ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي وو چې مطلب د شکل که چېرته زه کاپي پرېږدم جوړوم نو تاسو ګورئ چې یو داسې بې خونده غوندې شکل جوړېږي. که چېرته کنټرول ونیسم نو صحیح شکل جوړېږي. صحیح ده. مربع شکل جوړېږي. نو ګوره دا موږ سره څه شه یو شکل دی، ته به یو رنګ ورکړمه شین، او کاپي دپاره به ماوس لیفټ بټن پرس ونیسم او رایټ بټن ورسره یو ځای په چغ کومه چې کاپي ووځي. همداسې کنټرول آر د تکرار دپاره. صحیح ده. زه راځم دلته دا شکلونه دلته راولم او لږ یې سایز هم وړکی کوم دې ته. صحیح ده. دې ته به رنګ ورکړمه سور او دې بل ته به یو رنګ ورکړمه داسې مختلف رنګه، دا رنګ مې ورکړه. صحیح ده. اوس ډسټریبیوټ ته راځو. ډسټریبیوټ څه شي دپاره استعمالیږي؟ زه شکلونه یې ورې رد ځایونه یې لږ کومه. صحیح ده. فاصلې ترتیب باندې نه دي، اوس ترتیب نه مې ختم کړه.
زه راځم اوس څه کوم، زه ورته وایم چې دغه د دې شکلونو ترمنځ فاصلې یا خپلو کې تقسیم کړه. زه ورته وایم چې څه وکړه، اول ډسټریبیوټ لیفت د دې لیفت نه تر دې لیفته پورې، د دې شکل د چپ نه تر دې چپ شکل د چپه پورې، او د دې سور شکل د چپ نه تر دې اسماني د شکل د چپ اړخ پورې، او د دې اسماني نه تر دې شینه پورې. مطلب دا فاصلې خپلو کې څه کړه، ډسټریبیوټ کړه. صحیح ده. ګورئ تاسو ګورئ یو شکل دلته جوړېږي، داسې یو لاین جوړېږي، دا فاصلې خپلو کې تقسیم کړئ. زه اوس ورته وایم تیار سلیکټ دی، زه ورته وایم چې څه وکړه، لیفت سایډ د راسته اړخونه یې، نو تاسو ته همداسې د دې که چېرته زه دا ما کلیک وکړه، د دې سره د راسته اړخ فاصلې خپلو کې تقسیم کړئ. نو تاسو وګوره د دې شکل تر راسته اړخ نه تر دې شکل تر راسته لیفت سایډه پورې، او همداسې د دې نه تر دې لیفټه پورې فاصلې خپلو کې تقسیم کړلې. او که داسې زه دا څه کوم سینټر کړمه، د دې سینټر نه تر دې سینټره پورې، د دې مرکز نه د دې مرکزه پورې، او د اسماني د مرکز نه تر دې شین مرکزه پورې، نو دا فاصلې خپلو کې تقسیم کړئ. او که چېرته زه ورته وایم چې څه وکړم، دغه کومې فاصلې چې دي دغه امټي خالي، لکه دا خالي ځای او د دې خالي ځای سره برابر کا، او دا خالي ځای د دې خالي ځای سره برابر کا، لږ به نور هغه کم چې صحیح معلوم شي. یو د به څه کړمه، ټاپ الاین کړمه چې دا شکلونه خپلو کې یو موازي غوندې جوړ شي. نو یو د ټاپ الاین به یې کړم، نو تاسو وګورئ چې ټاپ الاین شه، صحیح ده، مطلب بر نه یو الاین شه، صحیح ده. نو دا خپلو کې ښه په ترتیب شول، خو دا فاصلې ترتیب نه ګور، دا غټ دا وړوکی ده، همداسې بیخي غټ ده. نو زه دا راځم څه کومه، هوریزنټلي الاین کومه. هوریزنټلي چې الاین کوم مطلب تاسو وکتل چې د دې فاصله د دې فاصلې سره یو ځای شي، او دا فاصله د دې فاصلې سره یو ځای شي، صحیح ده. اوس راځم څه کومه، دا آپشن په وخت استعمالیږي چې کله څه اوسي، شکلونه په موازي توګه پراته اوسي، صحیح ده، لکه دا اوس چې کوم چې پراته دي. او دا آپشن چې کله شکلونه څه اوسي عمودي ډول پراته اوسي. عمودي څنګه مطلب، دا راځم یو دلته کنټرول د ماوس بټن لیفټ بټن پرس کړئ، راسته رایټ کلیک ورسره وهم یو ځای، تر څو موږ سره څه شي، کاپي شي. راځم کنټرول آر وهم چې تر څو دا عمل تکرار شي، صحیح ده. څلور شکلونه جوړ شو، رنګونه یې سر بدلومه، دې ته به دا خړ رنګ ورکړم، او دې ته به یو بل رنګ ورکړم اسماني، او دې ته به یو منجاني کلر ورکړم، صحیح ده. زه اوس دا دې ځای نه راخلم، صحیح ده. دلته به یې څه کړمه، دې طرف ته به یې کړم. اوس راځم څه کوم، زه اوس ورته دا ګورئ عمودي شکل کې دي. عمودي شکل کې زه ورته راځم، دلته که د فکرې تاسو ته معلومه ده چې دغه یو د په دا ځایونه لږ بدل کړم چې تر څو تاسو ته صحیح معلوم شي. نو تاسو وګورئ داسې عمودي لیول نه دي، صحیح ده، عمود لیول نه دي، مطلب دا سور د دې سره مستقیم لیول نه، دا ترېنه لږ دې خوا ده، او دا زیړ تور د خړ ته به ورته شکل چې دا دې طرف ته وتی، دا دې خوا دا دویم چې مستقیم یو کرښه مطلب ته جوړ شي، لکه څنګه چې موږ دا الاین کړو. زه د هغه دپاره راځم څه کومه، یو دپه زه به دا رایټ الاین کړم، مطلب راسته لاس ته یې دا اړخونه یو لیول کړه، نو رایټ الاین، صحیح ده. نو تاسو وکتل چې موږ سره څه شو، رایټ الاین شول، صحیح ده. او زه ورته وایم چې څه وکړه، که چېرته کنټرول زیډ وي ته وهم، صحیح ده، کنټرول زیډ وهمه. زه ورته وایم چې اوس څه وکړه، دا چپ اړخونه یو شی کړه، چپ اړخ وهمه ورته اوس لیفت سایډ. نو تاسو وکتل چې لیفت سایډ موږ سره الاین شه، صحیح ده. او که نه ورته که زه ورته وایم چې مطلب څه وکړه، تیار الاین شوي دي، بس نور کوم مشکل پکې نشته. زه اوس راځم څه کوم، ورته وایم چې د ټاپ نه ډسټریبیوټ کړه، صحیح ده، د دې د ټاپ نه تر دې ټاپه پورې، او د دې برخې نه پورتنۍ برخه نه د دې پورتنۍ برخې پورې، او د دې پورتنۍ نه تر دې پورتنۍ پورې دا فاصلې خپلو کې تقسیم کړه. نو تاسو وکتل چې یو کرښه ګورئ جوړېږي پې، د دې ټاپ نه دې ټاپه پورې، او د دې نه تر دې پورې د خپلو کې څه کړې، تقسیم کړلې. او همدارنګه زه ورته وایم څه وکړه چې فاصلې د خپل په مابین کې ورټیکلي الاین کړه، صحیح ده، چې د دې مرکز نه تر دې مرکزه پورې، د دې مرکز نه د دې مرکزه پورې، او د دې شین مرکز نه د سور مرکزه پورې دا فاصلې خپلو کې برابرې کړه. او بل موږ سره بل دا چې ډسټریبیوټ باټم، د دې د
لاندې د دې د لاندې برخې نه تر دې د لاندې برخې پورې او د دې لکه د بل تیر معکس د دې د لاندې برخې د دې لاندې برخې دا فاصلې خپله کې څه کړه برابرې کړه. نو تاسو وکتل چې ګوره د لاندې یو کرښه جوړېږي د دې نه تر دې لاندې برخې پورې او د دې خړ نه تر اسماني همداسې سور. بل راځو اوس د لکه دې ته اوس لږې هغه ورکومه صحیح ده چې تاسو ته فرق معلوم شي. اوس دننه د منځنۍ برخو فاصلې څه کومه تقسیمومه. نو تاسو ګورئ چې دا فاصله د مرکز د دوی د دې دواړو ترمنځ زیاته ده، بیا د دې نه په لږه کمه ده او دا زه وایم چې په یو لیول فاصلې ورته ورکړه صحیح ده چې هېڅ فرق پکې ورانه شي. نو شکلونه تیار موږ سره په عمودي ډول دي. راځم څه کومه عمودي څه کومه سپیس ډسټریبیوټ کوم ورته. تاسو وکتل چې ګوره دا صحیح په دقیقه توګه ورسره فاصلې تقسیم شولې صحیح ده. نو تاسو وکتل چې مطلب دا ډسټریبیوټ موږ سره وشه. د موږ سره دغه مهم کوم ډسټریبیوشن او الاینمنټ موږ سره وشه. نو په خاصه توګه د الاینمنټ په نارمل اندازې کې چونکې دا موږ سره صرف کلاس د صحیح ده. نو د کلاس لپاره به دقیق کار کې تر څو زمونږ څه وشي د شاګردانو دلچسپي وښیي د کورلنډا سره. دا لږ مغلقه کار ده، دونه مغلقه نه ده، دلچسپه ده صحیح ده. مغلقه که یو کار ته دلچسپي ونه ښیي نو هغه کار بیا ترسره کېږي نه، زړه نازړه کار هغه پر مخ نه ځي صحیح ده. نو کوشش کوئ لږ وخت ورکوئ، دقیق ویډیو پوینټ پوینټ ګورئ نو په دې خاطر چې مطلب دا درس ستاسو په ذهن کې کښېني. نو کوشش کوئ چې دا څرنګه چې زه الاینمنټ کوم او ډسټریبیوټ مو کوم داسې تاسو هم عملي کړئ صحیح ده. نو زه د نن دپاره همدومره کلاس به کافي وي ځکه چې د ویډیو سایز به تقریبا زیات شوی. نو بس تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان خپل درس سره تکرار کړئ. زنده باد افغانستان.